توتي ګله بچي جی ماما جی دا څه سره لوبې کې دا پوندونه دي پوندونه مالودین خان زنده آباد هلکه دا مالودین خان دی چېرته خو چې سهار چې اسکلې بیا نه راښکاره شوې چې چېرته دی ما ته پته ده خو زه چاټال نه ویم دا چاټال ولې نه وې هغه ما ته ویل چې زمال به چاته نه وې نو زه ولې چاته ویم ګوره که نه توتي ګله بچي ما ته خو بیا لوې که نه تا ته ویم ماما جي خو ته په چاته نه وې ځکه چې مالودین خان زنده آباد هغه تللی ډېرو ته هلته کندې کوي ځکه خزانه هغه کړې ده که نه پوه شې که خزانه ها دا خزانه ده کمې راغله کېدای شي که چېرته پلار یې 40 کاله مخکې څخه کړي وي خو چې اولدین بابا سره دلته خپلې خزانې وي هغه بیا ولې تاسو دپاره جوړ کړو شیرالي موجود دی دا خبره به ورسره همدلته ختم خیر دی جناب خانه څه نه شو دا سړی دی ولې زما ټکلک نیولې تاسو خبره هم دې حد راوسته ما سره بله طریقه نشته هلکه پرېږدې دا اوجرو جومات پېژنې که نه په مېلمو قربت کې څه تمیز پکار دی زه مېلمه هم پېژنم او کوربه دا درېیمه ستا دی چې په دې پسې درېږم او دا دویم ځل دی چې ستا تېرې سلام کوم خو ته ما ته زما مېلمانه نه راپرېږدې کوم زما بل کاکا زوی دی ما ورته څه ویلي دي که درځي مې خپله خوښه او که نه درځي مې خپله خوښه که څنګه کمالالدینه دا خو عجیبه سړی دی په زور یې خپلې حجرې ته راښ کړم عجیبه غوندې سړی دی څه په کوشتۍ مې چې ځان نه خلاص کړو کمالالدینه ته زموږ مېلمه او مېلمه له کوربه وایي دا اوس زموږ خوښه ده چې تړو دي او که دې پرانیزو هغوی یو مین زه غوایم آیم ابل لندن کې خو داسې نه په لندن کې به خانان ډېري خو جلال خان غوندې او پکې نی خان دا خبره د نوټ کولو ده ټوټې ګل ورشه ډېرې وروره شابه ډېره ښه خبره وره دا والا پټ به سنبال کې دې سامان ماره کې ډېره ښه ده نام مالودین خان زنده باد خو زنده باد نو تاسو کې نه کړه جواب خانه دا خبره هم په دې ځای خلاصو یاره ټیک ده خو په دې خبره کې دومره ګنجایش نشته چې دا اوس ورته موږ په خپلو کې سرونه مو جنګوو اخر ستا په زړه کې څه دي ته ما ته دا ووایه چې دا کمالالدین یوازې ستاسې دی او که نه اولدین بابا زما هم څه کېده ما کله انکار کړی دی چې څنګه زما ورور دی دغه شان ستا هم د سره زوی دی بیا دې هم پکې فرق وکړو خو زه خیر څه خو منې که نه چې څنګه په ستا حق دی داسې به زما هم حق دی بالکل بالکل نو په ما هم چې حق کړه ډوډۍ تیاره کړه نو بیا ډوډۍ ده ولې نه دی ما ته خو تا غږ نه کړی او دوی د خپلې مرغۍ خاوندان دي په زوره خو یې د کوره شړلی نه شم څه ووایم نو بیا به زه ماته کې څه پرتې نو کړم نه مایند یور لینګویج مسټر جلات په لندن کې خو داسې نه و څه چې زموږ په سړي دی هغه زموږ په خوله باندې دي ما تا ته صرف ټایم نه دی درکړی ما تا ته چې کوم تاریخ نه دی درکړی صرف کمیټمنټ مې کړي ها مې درته کړي او بس سړیا هغه نه څه اوس یې کړه زما چې تاوان وخواسې مو شو خو سبا غربې ته چې راشي ښه پخا ګورې بس ټیک ده مونږ به تر شو خو ګوره مسټر جلات بې ضرورته تاوان به بالکل نه کوې خبرې غم مه کوه زما په درستخان نه څه که څه مېلمانه هر وخت دی کېدای شي که جدید نه پته ده پته راته ښه دا چلې چې بس موږ ځو او سبا غرمې ته به خامخا راځې ښه که کېږي انشاءالله بس ټیک ده ټوټه کې و زما ډېرې ورا چې زه د ځان سره نوټ کړم دا ولې جي دا ډېري هلکه دې کسانو سره خبره وشوه او د بېبي نه هم پکې تپوس ونه کړو بېبی چېرته ده هغه د خپلو وروڼو کور ته تللې ده زما د ماماګانو کره